په دې موسم کې هر یو انسان پالک پیژني او هر یو انسان پالک خوري، خو آیا د دا سوچ کړی دی چې دا پالک خوړل انسان صحت ته کومې داسې فایدې ورکوي؟ یقینا دې فایدو دپاره انسان په زرګو روپۍ لګوي، خو زموږ د صحت دپاره الله تعالی په داسې څیز کې دومره فایدې ایښي دي چې هغه د سوچ نه هم بهر دي. ټولو نه اول دا زموږ زړه د مختلف قسمه بیمارو نه بچ ساتي، او په دې کې پوټاشیم موجود دی چې دا زموږ د زړه د صحت دپاره هم بهترین څیز دی، او که چېرې د چا بلډ پریشر های یا ډېر لو کېږي نو هغه هم مینټین ساتلو دپاره بهترین څیز دی. دویم په دې کې دوه داسې کمپوننټ موجوده دي چې هغه MGDG SQDG ویلی شي چې دا د انسان په صحت کې که چېرې کینسر جوړېدلو خطره وي یا کینسر جوړېږي نو کینسر هم جوړېدو ته نه پرېږدي او کینسر غټېدو ته هم نه پرېږدي. په دې کې دریم نمبر زموږ د سترګو دپاره لیوتین او زیانتین طاقت موجوده دی چې زموږ سترګه د مختلف قسمه بیمارو نه هم بچ کوي، او که چېرې یو داسې علاج زموږ په سترګه باندې لګي چې هغه زموږ سترګې ته نقصانوي هغې نه هم انسان بچ کوي. څلورم په دې کې انټي اوکسیډنټ موجوده دي چې انسان د کینسر جوړېدو نه هم بچوي او شوګر جوړېدو نه هم بچوي، او انسان که چېرې زر بوډا کېږي د هغې نه هم بچوي، ځکه چې په دې کې اکسیډیټیو کنسنټریټ دی هغه ډېر زیات کم دی او انسان اکسیډیټیو سټریس ډېر زیات کموي. ځم په دې کې ویټامین کې او کیلشیم هم موجوده دي چې دا د انسان د هډوکو او د پټو دپاره بهترین طاقت دی. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه.